څنګه باید د پناه غوښتنې یا مهاجرت لپاره کیس جوړ کړو؟ دا هغه موارد دي چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې تاسو ته د کیس جوړولو طریقه به ښیو. دا ویډیو تر پایه وګورئ او نور افغانانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم د خپل ځان لپاره یو ښه کیس آماده کړي، تر څو د هغې کیس په اساس د دوی قبولي ته اسانتیا وشي او دوی وشي کولی خپل قبولي واخلي. څنګه خپل کیس جوړ کړئ، دا ټول متن دا ویډیو تاسو بیا په آهسته په ارامه ډول وګورئ. د یو کیس کوم ځای نه شروع کیږي او چیرته ختمیږي. ما پکې دې کې تاسو ته عملي مثالونه هم ذکر کړي دي. بیا په آخر کې مې تاسو ته ځای هم پرېښی دی چې څنګه تاسې خپل کیس ځان ته جوړ کړئ. نو تاسې باید اول دغه باید ټول مراحل په نظر کې ولرئ او دا تاسو ته ګواښ، مهالویش، شواهد او ځانګړتیا، راتلونکي، دا ټول کله تاسې ولولئ بیا تاسې پرې پوهېږئ. تاسې ویډیو باید آهسته وګورئ. او بل د پناه غوښتنې د کیس بیلګې کوم یو دي، کوم موارد باید تاسې ولرئ چې خپل یو کیس ځان ته جوړ کړئ چې هغه باید دلته په اروپا کې یا په بل هیواد کې هغه د قوانینو په اساس قبول شي. هغه 10 موارد ما تاسو ته ذکر کړي دي. تاسې دلته ګورئ په دغې رنګ باندې دا دی. نو بیا تاسې دلته مثال مې تاسو ته ذکر کړی. تاسې کولی شئ چې د دې نه علاوه که نور کوم بل موردي هغه م اضافه کوئ. ولې باید هغه د قوانینو په اساس داسې یو مورد وي چې هغه د کیس د قبلېدو یو قانوني دلیل وي. دا دلایل چې ما ذکر کړي دا ټول د قوانینو په اساس دي. که چیرې د دلایلو کې یو هم ستاسې کیس ته ارتباطي نو دا تاسې د قبولي سبب کېدلی شي، ځکه دا موارد دي چې په قانون کې ورته یادونه شوې ده. او دلته هم تاسې دا هغه موارد دي چې ما ذکر کړي په دې سور خط کې مې تاسو ته ویلي دي چې کېدای شي نور داسې موارد هم وي چې تاسې هغه ځان ته ذکر کوئ. او په دې مرحله کې هم دلته ما تاسو ته یو کیس بشپړ مثال او لارښوونه دلته تاسو ته راوړی دی چې دغه کس څه نومیږي، دا یو ډاکټر دی، دې ډاکټر څنګه خپل کیس جوړ کړی دی، ته ولې خطر شتون درلوده، دې څنګه خپل اسنادونه ذکر کړي دي، دې څنګه خپل دلایل ذکر کړي دي، او په آخره کې دې څنګه د غوښتنه یې کړې ده د مهاجرت ادارې څخه چې دا ولې باید قبول شي. نو دا کیس دی، دا مکمل تاسې ولولئ. بیا تاسې چې دا د مثال په ډول دا کیس تاسې ولیده نو دا تاسو سره ډېره مرسته کوي. او دلته هم په آخره کې تاسو ته مې رهنمایي لیکلې ده چې تاسې اوس خپل په قلم باندې څنګه خپل کیس ولیکئ. دلته تاسې باید دا ټول ولولئ چې سریزه څنګه تاسې شروع کوئ، هماغه خطر یا ګواښ څنګه ولیکئ، وخت لیک یا د هغه تاسو ته چې خطرونه وختاً فوقتاً راغلي دي هغه باید څنګه ولیکل شي، شواهد باید څنګه ذکر کړئ، او نور د انتخابونو ختمېدل دي چې دا باید څنګه تاسو په نظر کې ونیسئ. ستاسو په کیس کې کوم ځانګړتیا ده هغه باید تاسې او راتلونکي لپاره تاسې کوم پلان لرئ د ژوند دغه هېواد ته چې راغلی یاستئ دا ټول دلته تاسو ته ذکر شوي دي. او تاسې کولی شئ په دې اساس خپل کیس خپل قلم باندې ولیکئ. کله چې کیس لیکه د هغې نه مخکې ګرانو هېوادوالو دا ډېر مهم دی چې تاسو دلته یو عملي چک لیست ولرئ. کله چې یو کیس جوړوئ کوم شیان تاسو ته ضرور دي، اول باید هغه خپل د دفاع تیوري جوړه کړئ. نو هغه دلته تاسو وګورئ، دا ما تاسو ته په زیړ خط باندې نیولي دي چې د اسنادونه مو راټول کړئ. د پیښو وخت لیک باید وپېژنئ، ځورونکي یعنې هغه خطرات وپېژنئ، د پناه غوښتنې دلایل مو سره راټول کړئ، او د انتخابونو ختمېدل مو باید سره تشریح کړئ، د مهاجرت وکیل سره کوم موضوعات په نظر کې ونیسئ. دا هغه شیان دي مخکې د دې نه چې ځان ته کیس جوړوئ دغه چک لیست باید ځان سره ولرئ. ځکه کله چې که چیرې دا ولرئ ته بیا ښه تیوري دفاع ځان ته جوړولی شئ او خپل کیس ځان ته جوړئ. نو که چیرې تاسې په اروپا، امریکا، کاناډا یا نور ځایونو کې یاستئ او د مهاجرت او د پناهندګۍ لپاره غوښتنه کوئ دغه ویډیو د سر نه تر پایه پورې وګورئ، په ارامه یې ولولئ. انشاءالله تاسو سره ډېر زیات مرسته کوي ځکه دا د قوانینو بینالمللي قوانینو په رڼا کې تاسو ته آماده شوی دی. او دا ویډیو که چیرې تاسو ته مهم وي تاسو ترې نه ګټه اخیستې نور هېوادوالو سره هم شریک کړئ د خپل له طریق نه تر څو هغوی هم د دې څخه برخمن شي او هر افغان د دې نړۍ په هر ګوټ کې چې دا ورته مرسته ورسیږي او په بدل کې خپل ورور د دعاګانو نه مه هېروئ. زه خاص او خاص فقط ستاسې دعاګانو ته ضرورت لرم او تاسو ټول په الله سپارم. الله دې تاسې مشکلات په دې حل کړي
او زمونږ دغه لږ تاسې په ډېر ومنئ او انشاءالله په آینده کې به هم خپل افغانانو ته تر کوم حده پورې چې توان مو رسیږي خدمت به کوو، کوشش به کوو چې هغوی ته د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې خپل مشورې او وړاندیزونه ورته ارائه کړو. تاسو ټول ته ښه وغواړم. السلام علیکم.